د پښتو ژبې یو بل وتلی شاعر ښاغلي تراب صاحب ته په د درویش دراني په دې بیتونو بلنه ورکوم چې وایي ناوري خو بیا هم کوه خیال خبره وانوري دا د مینې راز دی چې دیوال خبره وانوري راشي جانان راشي ماته ووایي چې څنګه یې زه چې ورته ووایم خپل حال خبره وانوري تراب صاحب ته بلنه ورکوم د ټولواک او د سترواک او د خپلواک رب پر قایمه دایمه او تلپاتې نامه پیل کوو. ډېرو درنو راغلو مشرانو، ځوانانو، همزولو او کشرانو، د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ناوخته را رسېدو بخشش را وکړئ. ستا معلومات یې زه لرې وطن نه راغلم. یو څه چې ستاسو تر مخه یې تازه کوو، تاسو ودرېد څه موده مخکې د یو راډیو را سره مرکه وه، خو هغې ټولو پوښتنو کې یو پوښتنه دا وه چې ته سبا مړ شوې، د دې نظم څوک لرې؟ ما ورته چې وګوره لر بر خلک ډېر دي ماشاءالله، ویې نه داسې یو څوک راته په ګوته کوي چې موږ بیا هغه راکاږو. ما ورته ویل چې بغزاده دانش دی هغه ښه نظم لیکي. هغې راته ویل چې ښه انتخاب دی، شاید ملګرو اورېدلی یم راکه. د باکر صاحب په باره کې شاعرانو پوښتنه وکړه ډېر وخت مخکې پکتیا کې، ویل باکر پېژنې؟ ما ورته نه پېژنم. ویل که موږ یې درته وښیو بیا؟ ما ورته ویل چې وښایې بیا هم نه پېژنم، ما نه دی لیدلی. نو بس د باکر صاحب په شکل یو څوک را مخامخ کې ویل دا که باکر نه و دی ووژنه. البته کلیوال خلک و، دغه د بانډو خلک. او زه چې اوس باکر ګورم او هغه ګورم، د هغه خلکو خبره بیخي لس په لسه صادقه وه. دا باکر صاحب راغلی دی، دا د غزل لاروی دی او زه غزل کې لاس نه لرم. استاد ستا ناست دی دلته او د دې را وړاندې د استاد نه ډېره مننه کوو چې دغومره ځوانان دې غولي ته راټول کړي دي او دغه تاریخي ورځې یا دوستان چې کوم د کوزي پښتونخوا نه راځي ویل نازولی یې ولمانځل کور یې ودان. که څه هم زه ډېر ستړی شوم، ډېر په عذاب شوم، لرې وطن نه رالم. بس استاد ته مې ویل چې ما ډزو کې دې نه پرېږدم. زه غزل کې لاس نه لرم، د باکر دپاره یو غزل وایم. ما اورېدل چې تا ویل هغه وده نه ومه. عزیز مولا صدیقي صاحب، ما اورېدل چې تا ویل هغه وده نه ومه او رقیب چې هر څه وایي 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 خو زه نه ومه. ما اورېدل چې تا ویل هغه وده نه ومه او رقیب چې هر څه وایي 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 خو زه نه ومه. او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې. تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې. زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه ومه. تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې. زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه ومه. او ما دانش صاحب، ما یو سپین قتل وکړه، زه یو سپین قاتل وویشتم. ما یو سپین قتل وکړه، زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه و خو زه هغه شپه ښه نه ومه. ما یو سپین قتل وکړه، زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه و خو زه هغه شپه ښه نه ومه. او ما ځان یې رکړ تر رجړوم یو سلایي ته راغلم. استاد، ما ځان یې رکړ تر رجړوم یو سلایي ته راغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه. تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې. باکر صاحب، تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې. زه به بیا هم درتلم او بیا به هم خفه نه ومه. تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې. زه به بیا هم درتلم او بیا به هم خفه نه وم. او بیا په دار وخېجې سپوږمۍ تندر دې بیا ونیسه. ته راختلی وې چې زه په هغه شپه نه ومه او ته راختلی وې چې زه په هغه شپه نه ومه. دا یو نظم دی، البته
ډېر وار مې ویلی دی او د دانش دپاره یې بیا وایم چې دانش دا فکر ونه کړي چې معنا ده چې کوز بلد نه یې فقط سندرې وایي د تراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په سوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که د آدم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ در نهیر نشي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بنو مازدیګر در نهیر نشي د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزه یو یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړي د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه ازارنه او باسول نه چې ورتیر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنجګل به د پتکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دې خوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه د بهسود او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشهی په چراګام در نهیر نشي چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوک په سر راکېږ د بیا ورڅه د خوږیاڼو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خورکه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف مې جنازې د پاره واخله دواړه غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پریوتو دیوالو پوښتنه وکړه په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام استاد سړک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام من د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکې او سور سوکړک سړې اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میر زماني ارمان دی ایمل خاني او باچا خاني او خوشحال خاني ارمان دی شاه حسیني شاه زماني او میر زماني ارمان دی ایمل خانی او خوشحال خانی او باچا خانی ارمان دی سر په ولو باندې بار تر سلو کالو دانشه سر په ولو باندې بار تر سلو کالو اخر ور واخلی چنار تر سلو کالو بیا د الحق او د سرور ناره یو وخکاری ماته د منصور او د منظور ناره یو وخکاری بیا د الحق او د سرور ناره یو وخکاری ماته د منصور او د منظور ناره یې وښکاري دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري جنګ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنګ لري جنګ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا وزیرستان څه داسې نه چې نن پرون وران شو کور د سواتي وزیر مسعود د وړ پښتون وران شو خدای که سپرلی راوسته دا دښتې واښه شولو خیر دی که کور اوسو دیوالونه یې پاخه شولو او دا ازغن تار نه منو دا ازغن تار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی ما مخکې نظم ما ته ډېر خوښ دی دانش صاحب سره بیا شریکوم پاچا توبه وویسته اوس مخ په قبله ولاړ دی او لاسونه یې پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی
پاچا پیمانه دی توبو پسې توبې ګرځوي پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي پاچا توبه وویسته اوس مخ په قبله ولاړ دی او لاسونه یې پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي پاچا په ډېره هوښیارۍ اوس خپل پردی وباسي شاید له ارګ نه شتمني او سر ژوندی وباسي په افغان ضد او پښتون ضدو د کابل وخوړو پاچا به خودې نه زمونږ حق دې پر بل وخوړو کوم تصادف او ماما نه و د پرون په خلاف نن کومه لوبه چې شروع ده د پښتون په خلاف کوم تصادف او ماما نه و د پرون په خلاف نن کومه لوبه چې شروع ده د پښتون په خلاف د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم عجیبه دا دله چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم صلح فقط یو شعار او تکراري خبرې صلح د لوی مداري خوله کې بازاري خبرې جګړه ییز حل او سوله ییز حل یو کېدلی نه شي لکه په یو موزه کې دوه پښې ځایېدلی نه شي راغلی اوس په خپل راتګ باندې خپېمان ښکاري اوس په شا تللو قدمونو ته روان ښکاري ما درته ویل چې دا راتګ به درته ګران تمام شي اوسېدل هم او بیرته تګ به درته ګران تمام شي زما وړاندوینه درته پس هغه دغه ښکارېده دا درته تشه د شاعر مبالغه ښکارېده باکره زما وړاندوینه درته بس هغه دغه ښکارېده دا درته تشه د شاعر مبالغه ښکارېده نو هر یرغلګر دلته تیارو خوړلې لمر خوړلې له حنیفیت نه پرته هر یو نظام سر خوړلی تر څو چې دا ځمکه اسمان وي دا مطلق بولو چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو شتون د دې دواړو حاکمیت به خامخا وي پکې اسلامیت او افغانیت به خامخا وي پکې د تمدن او عثماني خلافت جوړو مزه په دې حال نه وم یو وخت امیر کروړو مزه نو ما بیټانې او څړبنې او ما غرغښت لرلو تر کلکتې او تر سیستانه مې خوځښت لرلو ما د ایوب او د اکبر د تورې خرپ لرلو ما شاه حسین او شاه زمان او شاه اشرف لرلو له یما خان تر داود خان من سلطنت کړی دی زرګونه کاله من په دې خاوره حکومت کړی دی من څه کردان د عراق نه یې چې نیم به شو بس د مهاجر د سومالیې چې تقسیم به شو بس له چا نه وژاړمه له چا نه وژاړمه چاته او پر چا وژاړمه اول په ځان باندې اشنا که پر تا وژاړمه دا یو ویر نه ده چې سر ته لاس تر زنې کښېنم دې لر پښتون ته او که دې بر ته لاس تر زنې کښېنم نو ما خان شهید او مرزا علي خان او غلام خان لرلو ما یمل خان او خوشحال خان او دریا خان لرلو اوس پښتانه لا د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي اوس پښتانه له د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جان د درد څړې کې دیوانه اورېدلې د سواتیو میندو کړي کې دیوانه اورېدلې نو دنیا په منډه ده په بیړه کې دې خواته غوږ شه باکره دنیا په منډه ده په بیړه کې دې خواته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپورې ستغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم یې زار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم اجمل د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یمه راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یمه د تاترې په سر ولاړ یم تر بولدکه یاره د ملکڼ په سر راوخېجه ټپکه یاره د شنه ګل رنګینه لوپټه د یاره نه بلیږي اوس د پیزوان د مارګلی په کنډو نه ځلیږي نو زرها لکها به وي خو ستا په شان به نور رانه وړي میندې به کښېني داسې زوی به بله مور رانه وړي قبر د ګل شه او درجه د خدای اوچته درکړي شیخ بجلیګره رب دې وواړه جنته درکړي زم د خالص بابا په سپینه ګیره لوړه کوم د حق دپاره به تر مرګ پورې جګړه کوم دا ولګل او ادم خان پړاو ته لار وباسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لار وباسم خو د قیاس او د مجان دښمني نه پالمه دا کوي ګټه که تاوان دښمني نه پالمه یوه نقصه وه بیا یې درته وایم ټول ځوانان ناست دي په ځان شکمن شم چې زه ساته پټان پاتې یم په ځان شکمن شم چې یو زه ساده پټان پاتې یم د کارتوني شل کلن ده ورته حیران پاتې یم خدای د خیر پیښ کاندي په داسې بدو چارو بوخت دي زمونږ زلمي د جنکیو په افکارو بوخت دي ګیره او برېت پټکي څادر نه هم خبر تېره ده لاکټ بنګړې سرخي پوډر نه هم خبر تېره ده تنګې جامې په ملا کاږه لکب رزي روان دي نو زه حیران یم چې نران که نرخزي روان دي کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي شیر علي خان
سید اکبر خان او سبکتګین غواړي پسته ماړه به وي په وینو په پیسو باندې و شراب ناڅا او په هلکانو او جنکو باندې دا له خیرو څري ګریوان نه حیا نه درځي نور تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نو هغه صافي مومن شینواري او خوږیاني مړه شوي هغه ځانځي بانګل ګربز زدران تړي مړه شوي اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه ماته یو رنګ دی که پرنګ او که مغول لاندې کړه څنګه یې اسکې هغوی دا کم لوري ته وړي سي نو به زهر دی اوس کې کونړي د کونړي سینو به څوک به کامه ګوشته لالپور او سپین غر پرې ساتي توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي او توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړې لنده ناست دی د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده کوک پټکیا د دې طالب مغرور په سر دی او د سینې سر ته یې ټومبلی یو خنجر دی اوږدې څڼې ګڼه ګیره له بریتونو اړوي له مخ ویښته په غبرګ لاسونو د یو ونې لاندې ناست په ملا راکوب دی او تر څنګ یې خیدول ویش کلاشینکوف دی له رزمکه تر کوږکه تر هلمنده درې جاورې ورسره یو کمربنده له منبره تر مرچل کوي اعلان او پر سنګل خوبونه پرېږده ملا جانه ګرمه وینه یې په رګونو کې ګډېږي د تېر بزم ترانې ورته غږېږي ښایي دا چې د هوا په نیلي سور دی ته به وایې د نړۍ یو امپراتور دی او ربه خیر له کوم ګړنګه به راغورځي په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړې لنده ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده هلته ګورو یو سرتیری په سړک او تالاشي کړي ورسره دی یو ټوپک تذکره رانوم د څه دی د چا ځوای چیرې ځې له کومې راغلې د کوم ځای په یو مټ باندې لیکلی دا شعار دی یا وطن او یا کفن همدا یې کار دی په یو مټ باندې لیکلی دا شعار دی یا وطن او یا کفن همدا یې کار دی دوه سرتیري بوخته یو ملک په دفاع کې لویه ربه دوی یو بل سره په خولا کې دا نړۍ به تل نیمګړې نیمایي وي او تل پاتې به خالقه ستا خدایي وي د مکې او مدینې له فضیلته الهي د خپل حبیب له برکته د دوی منځ کې د شیطان کپره کېږدي د تلپاتې ډزبندۍ ډبره کېږدي یو د بل مرګ ته واده پر وعدې ناست دي د غضب مټې کش کړې لندې ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده میرویس یا احمد شاه راته پیدا کړې مشکي عالم غوندې ملا راته پیدا کړې ولې دا زما پښتون ټبر او په څه باندې وژل کېږي لر او بر او دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د منظور پښتون نارې دي اپرېدو مومن شینواری دا زما د ارمانونو سترګې سرې دي که تر شا مې د منظور پښتون نارې دي اپرېدو مومن شینواری یوسفزیو بنوڅي مروت خټک او یوسفزیو داودزي بنګخ کاکړ او سالارزی لو د وړ وزیر مسعود او یورګزیو یم ولاړ په خپلو مټو مال اعمال یم دبدبه مې د خوشحال ده ستر خوشحال یم زه به خرڅ نه شم هېڅکله په روپو پښتنو درته قسم خورم په پښتو لامو تر سردریاب مې لړزولی راسره شي ټول پنجاب مې لړزولی حق په اخلو لامو تر سردریاب مې لړزولی راسره شي ټول پنجاب مې لړزولی حق به اخلو که موسر له تنو لویږي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده استاد څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک د شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک مستان تر سبایي سندرې وایي څوک سحر وختي د سوال پر تخته ناست دي ګرد د ورځې د اوبال پر تخته ناست دي څوک چکر له ځي چورلکې لري خپلې د چا نشته د پښو لاندې چپلې څوک په لس چته ماڼیو کې اوسېږي په چا باندې بیا زړه خیمه څڅېږي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د سل جریبه ځمکو خاوندان دي چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستي چا په خپلو وینو رنګ جامې اغوستي چا د سر ویښته چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستي چا په خپلو وینو رنګ جامې اغوستي چا د سر ویښته شکولي بورې کونډې څوک له ډېر عیاشۍ ګرځي پر بنډې چې هر وخت راځي رازه وینه جاري ده د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده په اسمان بیا تندریزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړې لنده ناست دي د برېښنا له سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده احمد شاه په دورانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و
احمدشاه په دورانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه احمدشاه په دورانیو کې یو کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه عباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادیشه ازادي د سپېڅلې مور شودیشه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه بزرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول نه یې نوم نه یې نښانو نه پرې یاد شول خوشحال څه و دانشه خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سرلښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپل اغوندم استاد نه پروا د چا لرم خپل اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپل اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم نه پروا د چا لرم خپل اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپل اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم خان ترک ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خانو پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو بربادي د دې هیواد له هغه راسي دا هیواد شلو برباد له هغه راسي د قدرت ګدۍ ته شا ورسي خامشه د نادر کورنۍ بیا راځي خامشه له اکبر او لامان بخښنه غواړو له اکبر او لامان بخښنه غواړو د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړمه بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه من په سیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک موږ رټلي د تاریخ رټلي خلک موږ ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی که موسر په غرغره یا په چاړه دی نه قدم د زورور مني نه جبر نه غلام مني دا خاوره نه کبر نه قدم د زورور مني نه جبر نه غلام مني دا خاوره نه کبر وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې چېرته ځئ بیا چېرته ځئ بیا که یرغل او بیا غدۍ شوه که دا خاوره مو د پښو لاندې پردۍ شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته غوږ شئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي ته مړېږې نه په تورو خاورو موړ شي د پنځو دیوالو شاته هم ډاره نه سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی یې مالګه وړه درنه ترشېږي که نور څه وایم خبر رانه لوسېږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني د امنیت که په دې حال وي ولسمشره د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني د امنیت که په دې حال وي ولسمشره دا وړی بشړی نشي ولسمشره لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده له لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي دې هېواد ته له هر خوا نه ګوت څنډنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه ای دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي
دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دی پشهی ګجر عرب که بلوچان دی سر شیندل دی زر شیندل د جواري د تاریخ پاڼې ته نوې سرداري ده پر هیواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویشت ټټر بلا دې واخلم خمارونه ننګي د نوش بادې شه جنتي حوري د زه د مور شودې شه زه به نه یم زه دې نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه باګره زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړږي یو د بل پر غیبتونو نه مړږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بالکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت به ورځ تر بل ترینګلی کېږي ګېډې ورک شولو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو تربګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه حج مننه حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ایوبي صاحب حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري حج عمره تهجد اشراق او تلاوت کړي ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري وینه هم څکي زمزم هم څکي شراب هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي ته دې خاد وي ته دې پټ وي ته دې موړ وي زه که خوار لوڅ او برباد و مخوم دي دانشه زه که خوار لوڅ او برباد و مخوم دي زه که ستا پر نامه یاد و مخوم دي زه له هغې در په در خاورې په سر یم ته د عمر له بادار زه د نوکر یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم ته هوسا هوسه بېغمه زه بیدار یم که څه کېږي نو په ما باول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه موږ د کلو د بانډو لیوني او موږ د غرو د سردرو لیوني دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان یرغړي دوی په سرو شونډو هر وخت پیښي دي دوی ته مباح دي د شرابو اوبه دوی ته هر څه په بیه رسېږي چې لمر زموږ د خپو تلي وسېځي په منډه منډه سرپناه ته لاړ شو د پیچکي د دالان سیوري لاندې چې موږ ودرېدو سو کفر وشو واه واه ډېر ښه بیا یې ووایه مشره واه د پیچکي د دالان سیوري لاندې چې موږ ودرېدو سو کفر وشو معززینو ته ګناه ماف دا ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر آغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه بیا یې ووایه مشره معززینو ته ګناه ماف دا ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر آغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زل په تار ته ګوتې وړې بس پابندي پر باپ ولګېده موږ چې د زل په تار ته ګوتې وړې بس پابندي پر باپ ولګېده او خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل چې سنګسار یې کوي زنا یې کړې بیا د هغې سنګسار ډېري په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو دانشه بیا د هغې سنګسار ډېري په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې واه 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 ډېر ښه ډېر ښه واه بیا ووایه مشره واه 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 ډېر ښه موږ ته ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې واه 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مو وینې وشاربلې بیا موږ راشنه شو پر اګزار ځمکه د ښکلا دښته کې غاټول شو بیا پسرلي دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ یې سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بانګاوې جوړې کړې سر یې واړول نشه له توجه نه مو بیا هم ډېره مننه راتګ مو کور ودان ژوندي اوسئ ډېر زیات